خپرونه کې راسره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایند مولوي صاحب محمد صادق عاکف میلمه دی چې راغلاست ورته. مولوي صاحب سلام، سهار مو بخیر. خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب تقریبا څو ورځې مخکې تاسو راپور هم وړاندې کړ، کلنی راپور. په کلني راپور کې هغه مهم ټکي څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واصحابه وموالاه. اما بعد، په لومړي سر کې تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته او ستاسو لارې ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. رښتیا هم څو ورځې وړاندې د حکومت د رسنیو مرکز کې زموږ کلنی راپور هم خپور شو چې په دغه کلني راپور کې موږ ټول هغه څه ښکاره او واضح او له خلکو سره شریک کړل چې په تېر یو کال کې زموږ د وزارت له لوري ترسره شوي وو. په هغه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د ازالې په اړه، هغه که په ملکي برخه کې وو او هغه که په امارتي برخه کې وو، یعنې د حکومت دننه. ځکه زموږ وزارت هغه یوه برخه په ملکي برخه کې امر بالمعروف نهي عن المنکر ده، اقامه د معروفاتو ازاله د منکراتو. دویم د نظام دننه اقامه د معروفات او ازاله د منکراتو. او دریم بخش هغه د شکایتونو د اوریدلو ده، چې یعنې که چېرته عام هیوادوال له امارتي کسانو څخه کوم شکایت ولري، هغوی کولی شي چې له موږ سره شریک کړي. او شکایت درې ډوله دي. یو ډول د عامو هیوادوالو په عامو هیوادوالو باندې شکایت، هغه یعنې د دوی کوم مشکل وي خپل مابین کې، هغه د محاکمو د حقوقو له لارې ترسره کیږي. یو زموږ د نظامیانو په نورو نظامیانو یا د امارتي خلکو په خپل مابین کې دننه چې کومه ستونزه وي، هغه نظامي محکمې له لارې حل کیږي. زموږ هغه برخه ده چې که چېرته د نظام د دننه د یو سړي له لوري، هغه که عادي کس وي او که لوړ پوړی وي، په هغه باندې یو څوک شکایت ولري او د هغه له لوري د یو عام هیوادوال حق طلب شوی وي، دغه هیوادوال کولی شي چې په ازادانه توګه باندې راشي موږ سره خپل شکایت شریک کړي او موږ به بررسي کوو انشاءالله. ډېره مننه کوم. ښو نکتو ته اشاره وکړه، خو دا د شکایت برخه کې زه یو څو پوښتنې لرم. مولوي صاحب، شکایت به څنګه ډول سره کوي؟ یو کس په مستقیم ستاسو وزارت ته درځي، هلته به تاسو کوم پروسیجر ورته شکایت درج کړي؟ تر څنګه مهمه خبره هم دغه ده، او څنګه کیدلی شي چې ځکه اوس ټکنالوژي عصر دی چې تاسو یو خاصې شمېرې له لارې ایران کوي، د هغې څخه خلک تاسو شکایت وکړي، داسې شونتیا شته ده او که نه، یا په پلان کې شته څه که نه؟ اوکې، د دې لپاره موږ 4 شمېرې اعلان کړي دي چې ښه موقع ده له هیوادوالو سره هم دغه شمېرې شریکې کړو، تر څو خلک وکولی شي چې په اسانه توګه باندې ورته لاسرسی ولري او هغه خپل مشکل ورسره شریک کړي. هغه شمېرې دي 029 او 4 بیا 8 په آخر کې. او دویمه شمېره ده 0 1 شپېته 19 4 او دریمه شمېره ده 0 اویا 610. څلورمه شمېره ده 0 469 8 دغه 4 فعال شمېرې دي او په دې باندې واتساپ نمبر هم شته. او همداراز هیوادوال کولی شي چې د ایمیل له لارې، هغه ایمیل هم موږ اعلان کړی د call to goodness @gmail.com، دغه ایمیل ده، نو د دې له لارې هم کولی شي چې خپل شکایت شریک کړي. دا هغه آنلاین طریقې دي. او په تېر یو کال کې 1009 اتیا هغه شکایتونه وو چې همدا د موبایل له لارې موږ سره شریک شوي. او موږ په دې لټه کې یو چې انشاءالله ډېر زر به هغه رایګان شمېرې هم اعلان کړو چې تر څو مثال خاص شمېرې لکه سل 291 دغسې شمېرې که تر څو خلک وکولی شي چې په اسانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. او په تېر یو کال کې 215 هغه شکایت و چې د عارضې له لارې یو څوک راغلي مکتوبي خپل شکایت وړاندې کړي. دغه شمېرې چې کومې دي دا د هغه لپاره هغه اوله مرحله کې یو څوک کولی شي چې په دغه نمبر باندې شکایت خپل ثبت کړي چې تر څو د هغوی ته رسیدګي وسي. خو وروسته خپل شکایت چې بیا پر مخ وړي
او خپل دوسیه پر مخ وړي دغه لپاره بیا شرط ده چې هغه راشي او هلته مکتوبي عریضه وکړي تر څو خپله قضیه خپله بررسي کړي او خپل تر نظر لاندې ډېره مننه کوم. مولوي صاحب د حکومت په اډانه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر صلاحیتونه څه دي او څومره مسؤلیتونه دلته به ورته ورکول شي د صلاحیت ترڅنګ البته؟ ما ویلې چې اقامه د معروفاتو په ملکي برخه کې او په نظامي برخه کې یعنې امارتي برخه کې د نظام دننه نو موږ په هره میاشت کې 3 هیئته ګمارو چې هغه هیئت له هر هیئت له څو کسانو نه متشکل وي جوړ وي او هغه هیئت بیا په وزارتونو باندې ګرځي هر وزارت کې دننه هلته ځي له وزیر صاحب سره کینی له معین صاحب سره یا له رئیس دفتر سره له هغوی سره ناسته کوي او هغوی ته د ټولو کارمندان راټولوي او د اقامې د معروفاتو او د ازالې د منکراتو په اړه باندې وینا ورته کوي او هغوی سره څه چې لیدلي هغه ورسره شریکوي او همدارنګه نظامی قرارګاهو ته لیواو ته قلي اردوګانو ته حوزو ته دغو ته هم ځي او همداراز موږ په د کابل په هره حوزه کې 10 تنه محتسبین لرو چې دغه 10 تنه د عامو هیوادوالو ترڅنګ په حوزه کې دننه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر یعنې اقامه د معروفاتو ازاله د منکراتو کوي او دویم لوړ صلاحیت چې ورکول شوی هغه ما مخکې ویلې چې که چېرته لوړپوړی چارواکی وي که ټیټپوړی چارواکی وي له یو عام هیوادوال سره د هغه له لوري خدای مکړه ناروا کیږي او د عامو هیوادوالو حقوق طلب کیږي د لوري نه نو د امر بالمعروف نهي المنکر شکایتونه اورېدل وزارت کولی شي چې هغه مخې ونیسي او هغه کس مخامخ هغه استجواب کړي په اصطلاح او هغه کس محکمې ته معرفي کړي تر څو د هیڅ هیوادوال حق ضایع او طلب نشي. پخوا دلته وو څوک به چې په حکومت کې دننه یو عام کس هم وو هغه به خاص کر بیا هغه کسان چې له ځینو کسانو سره به اړیکې درلودې هغه بیا چې څه کول محکمې هم نشو نیولی او بل کوم ارګان هم نشو نیولی خو د همدې لپاره د امیرالمؤمنین حفظه الله ورعا له لوري څخه دغه برخه جوړه شوې تر څو د هیڅ هیوادوال حق ضایع نشي هغه که د هر چارواکي له لوري څخه. د عامو کسانو کې مثال چې تاسو ورسره مخامخ کیږئ تاسو هغه کسان ورسره پرته د حکومت د اډانې نه را بهر د عامو خلکو سره کوم پروسیجر تاسو دوی سره مثال مخامخ کیږئ دوی ته مثال په کومه برخه کې تاسو مخامخ ورته څه ویل لرئ؟ ما هغه ورځ ولیدل په ښار کې هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر څو کسان سپینې چپنې اغوستې وي د دغو خلکو دنده بیا چې ده دوی بیا خلکو ته څه وایي؟ ما مخکې ویلې چې د ملکي برخه کې امر بالمعروف اقامه د معروفاتو ازاله د منکرات دا زموږ دنده ده همدغه زموږ محتسبین دوی د منبر له لارې د مسجد له لارې د ښوونځي له لارې او د پوهنتون له لارې د عامه ځایونو له لارې له دې لارې هڅه کوي چې په ټولنه کې اقامه د معروفاتو وکړي او ازاله د منکراتو وکړي ځکه دا د یو مسلمان صفت هم ده د قرآن کریم آیات ده الله عز وجل فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر دا د مسلمان خاصلت مسلمان که پاره برخه کې وي دغه د باید وظیفه ده دنده ده چې باید اجرا کړي. مؤمنان او مؤمنات بعضې د بعضو دوستان دي او هغوی یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر یعنې دا د مسلمان خاصلت ګرځولی چې مسلمان باید چې وي هغه امر بالمعروف نهي المنکر وکړي او چې څوک یې نه کوي دغه په اړه قرآن څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف. منافقین او منافقات دا بعضې د بعضو دوستان دي او دوی امر په منکر کوي په ناروا باندې امر کوي او نهي له معروف نه کوي. معروف او منکر چاته وایي؟ د معروف له معرفت نه ده یعنې هغه چې فطرت سلیمه دغه ښه یې ګڼي دې ته معروف وایي او دې ته الله عز وجل د معروف نوم ځکه کېښود ځکه په قرآن کریم کې راځي فطرت الله التي فطر الناس علیها فطرت الله چې خلک یې پیدا کړي نو فطرت سلیمه کوم شي ته چې معروف وایي او کوم عقل سلیم
کوم شي ته چې معروف وایي هغه د الله په نسبت باندې معروف ده کوم شی چې د الله په نسبت باندې معروف وي هغه خامخا فطرت سلیم هغه ته معروف وایي او کوم شی چې د الله په وړاندې منکر وي هغه ته فطرت سلیم خامخا منکر وایي نو د مسلمان خاصلت دا ده چې امر په معروف او نهی المنکر به کوي خو دلته بیا د هر چا خپله دنده معلومه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه مشکات شریف کې دا حدیث ده او د دې په تفسیر کې محدثینو ښه وضاحت کړی هغه وایي چې په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د هر چا دنده معلومه کړله چې څوک به د منکر مخنیوی په لاس باندې کوي څوک به منکر مخنیوی په ژبه باندې کوي څوک به منکر مخنیوی په زړه کې د بد ایسېدو لارې نه کوي نبی علیه السلام وایي چې تاسو نه چا منکر ولید فلیغیره بیدې په لاس دې منع وکړي دا د حاکم دنده ده حاکم باید چې په لاس باندې منع د هغه وکړي حکومت مکلف ده چې په ټولنه کې د منکراتو مخنیوی په لاس باندې وکړي او فإن لم یستطع فبلسانه که چېرته په لاس طاقت نه و په ژبه باندې دا د عالم دنده ده عالم په منبر له لارې د مسجد لارې باید خلکو ته د معروفاتو وضاحت وکړي او د معروفاتو باندې امر ورته وکړي د منکراتو باندې نهي ورته وکړي منع ورته وکړي د منکراتو نه یې راونیسي مخ یې ونیسي او فإن لم یستطع فبقلبه که چېرته په ژبه هم طاقت نه و په زړه باندې د بد وایسي د دغه منکر عمل دا د عام مسلمان دنده ده عام مسلمان باید له منکراتو نه منع وکړي او که چېرته په یو ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وي په هغه ټولنه کې بیا فحشا خورېږي او په هغه ټولنه کې منکرات خورېږي او د منکرات د خورېدو لپاره قرآن ښه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم هغه کسان چې دوست ګڼي چې په مسلمانانو کې فحشا خوره شي د دوی لپاره عذاب دردناک ده او کله چې امر بالمعروف او نهی المنکر په یو ټولنه کې نه وي هلته فحشا خورېږي کله چې امر بالمعروف او نهی المنکر په یو ټولنه کې نه وي هلته باران بندیږي کله چې امر بالمعروف او نهی المنکر په ټولنه کې نه وي هلته د الله رحمت بندیږي نو دا د دغو ټولو سبب ده چې د که چېرته وي نو د رحمت به وي که چېرته وي باران به وي که چېرته وي هغلته به فحشا نه وي که چېرته وی هلته به د رزق پراخی وي نو دا ضرور ده مننه کوم مولوي صاحب ستاسو د وزارت په مابین کې په اډانه کې یوازې دیني علما راټول شوي دي که نه مسلکي کسان ته هم هلته ځینې ځای ورکړی په ځینو برخو کې دا چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تړاو تر ډیره حده پورې له دې سره ده چې هغه څوک به دا کار کوي چې هغه یو ځل معروفات او منکرات وپېژني ځکه که چېرته یو څوک خپله معروف نه پیژني نو هغه به نورو خلکو ته په معروف څنګه امر وکړي که یو څوک خپله منکر نه پیژني هغه به نورو خلکو ته له منکر مخنیوی څنګه وکړي معنی د منکر څخه به څنګه وکړي نو همدې له وجې څخه د وزارت مشرتابه شیخ صاحب حفظه الله هغه شرط دا لګولی چې د محتسب لپاره شرط دا ده چې هغه څوک به چې هغه فاضل عالم وي یعنی مولوي وي حدیث او تفسیر به یې ویلي ځکه هغه ته بیا د مسلمان عزت هم معلوم وي د مسلمان شخصیت هم ورته معلومي د تحقیر او د تذلیل ګناه هم ورته معلومي تر څو خدای مکړه په ټولنه کې داسې ونه شي چې موږ هلته لګیا یو نهی له منکر نه کوو او هلته مو امر په منکر باندې کړی او یا نهی له منکر نه مو په داسې ډول کړي چې خدای مکړه د یو مسلمان تحقیر او توهین شوی وي ځکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم قرآن وایي نو انسان ډیر یو معزز ده او د دې لپاره شرط دا ګرځول شوی تر څو په سمه توګه باندې د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله وشي وکړي په هغه برخه کې چې هغه اداري برخې دي هغو کې بیا هغه کسان چې مسلکي کسان وي هغه را سره شته په هغو کې بیا شرط دا نه ده چې عالم دي وي ډېره مننه کوم په افغانستان کې یوه مسله چې نړیواله هم ورته په اصطلاح ډېر لبن وي هغه د ښځینو مسله لري د حجاب په اړه د امر بالمعروف او نهي المنکر په تېر یو کال کې لاسته راوړنې چی دي او په راتلونکي کې تاسو په دې تړاو باندې څه پلانونه لرئ او یوه مهمه مسله هم دغه ده چې عامه پوهاوی په دې برخه کې څومره ورکول شوی او تاسو له کومو طریقونو عامه پوهاوی هېوادوالو ته ورکوئ که د نارینه په اړه ده که د ښځینه په اړه ده اسلام هغه څه وایي چې د ده په نفع وي
بیا زموږ د وزارت له لوري د ښځینهو په اړه باندې کوم فرامین چې راغلي هغه ټول هغه دي چې د ښځینهو په نفع باندې دي. یعنې موږ داسې نه کوو چې داسې یو شی وایو چې هغه له شریعت څخه مخالف وي او یا د ښځینهو په زیان باندې وي. زموږ د وزارت لوري لومړی فرمان چې د امیرالمؤمنین حفظه الله له لوري راغلی او تطبیق یې زموږ وزارت ته هم ورلغاړی و. په هغې کې دا په واضحه توګه باندې راغلي چې یوه ښځه څوک نشي کولی چې څوک یې په زور چاته په نکاح ورکړي. په افغان ټولنه کې داسې دود او دستور تر ډېره حده شته چې یوه جلکۍ خبره هم نه وي پلار مور یو ورور یې په نکاح ورکوي، یا یوه جلکۍ راضي نه وي ښه وایي چې نه کوم خو بیا هم په نکاح ورکوي. نو د دې د مخنیوي امر راغلی. زموږ ستاسو په ټولنه کې که یو ورور یا پلار څوک مړ کړي د هغې سزا خور او لور ګالي، هغه چې کله بیرته ورسره روغه کوي پخوا به داسې عادت و چې په بدل کې به د دوی د کورنۍ څخه یوه جلکۍ هغو ته ورکول کېدله، په بدو کې به یې ورکوله. نو بیا به د هغې ټول عمر هلته زندګي خراب وه. که به یې څه ویلم چې هر چا به بد ورسره کول، که به یې چا مخنیوی هم کوی څه هغه مو په بدو کې ادا کوي. نو هغې سره به د هغې به ټول عمر ژوند تریخ. دا د شریعت له اړخه ناسم ده، ناروا ده. نو زموږ د وزارت له لوري د دې مخنیوی کېږي. مهر په تر ډېره حده پورې د ولور په نوم باندې چې کوم مهر اخیستل کېږي پلار او ورور یې اخلي، نه ورکول کېږي. نو که یوه جلکۍ ادعا وکړي، غوښتنه وکړي زموږ د وزارت څخه یا په ولایتونو کې له ریاستونو څخه، کولی شو چې له پلار او له ورور څخه هغه پیسې ورته واخلو او جلکۍ ته یې ورکړو. دا د جلکۍ حق ده. او همداراز د میراث په اړه باندې زموږ ستاسو په ټولنه کې ورونه چې بیلیږي خور خواره خبر هم نه وي او هغې ته میراث نه ورکول کېږي. نو که یو خور کې ادعا وکړي، دعوه وکړي، غوښتنه وکړي، زموږ د وزارت او په ولایتونو کې د ریاستونو له لوري هغه حق به یې ورته اخیستل کېږي، ورکول کېږي. د حجاب په اړه باندې چې کوم ویل شوی، مسلمانه خور دومره بې ارزښته هم نه ده چې یو څوک دی د هغې مخ ته نامحرم سړی وګوري. دا د مسلمانې عزت او د مسلمانې ارزښت ده چې اسلام ورته ټاکلی ده. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. دا د دې لپاره چې وپېژندل شي چې دا مسلمانه ده او څوک به ضرر هم نه ورته رسوي. نو د مسلمانې او د کافرې یا د غیر مسلمانې تر مابینه فرق په همدې کې ده چې مسلمانه باید حجاب ولري. د دې حجاب تړم مولوي صاحب، ځینې وایي چې په حجاب کې یوازې مخ او لاس باید لوڅ وي، خو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې نه، یوازې سترګې باید لوڅ وي. تاسو په دې تړاو کې لږ وضاحت ورکړئ. په همدغه اړه باندې دا کوم آیت کریمه چې ما ویلې قرآن کې الله عز وجل فرمایي یدنین علیهن من جلابیبهن، چې په جلباب په ځان باندې راخور کړي. او جلباب هغه څه ده چې له سر نه تر پښو پورې یو خور پکې پټه وي یو مسلمانه، دا د جلباب تعریف ده. نو قرآن ورته د جلباب ویلی دي. او په دې کې ځینې علما دا سمه ده چې وایي چې مخ په عورت کې نه ده، خو هماغه علما چې وایي هغوی هم وایي چې په وخت د فتنې کې مخ عورت باید مخ عورت شي. او کوم علما د احنافو قول ځینې راخلي، هغوی په مانځه کې ویلي دي چې په مانځه کې یو خور که چېرته مخ او لاس یې لوڅ وي، دا چې په لمانځه کې باید نور بدن ټول پټي، خو که مخ او لاس یې لوڅ یا قدمونه لوڅ په دې سره مونځ کېږي، مونځ یې نه پاسېدېږي. خو که چېرته یو خور په داسې یو ځای کې ولاړې چې اجنبیان وي، که چېرته مخ او لاس او پښې پټ کړي نو مونځ یې کېږي. د دې نه معلومه ده چې مخ په نور وخت کې به حجاب کې ده. او بل دا چې عایشه رضی الله عنها مسلمانانو مور ده، هغه وایي چې موږ له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو، په لاره کې به چې نور صحابه موږ ته رانږدې شول، موږ به خپل مخونه پټ کړل. او کله به چې نور صحابه له موږ نه لرې شول، بیا به موږ مخونه لڅ کړل. یعنې هغوی به موږ نه لیدلو، موږ به مخونه لڅ کړل. او کله به چې هغوی موږ لیدلو، موږ به خپل مخونه پټ کړل. او بل دا چې د همدې اړه باندې عایشه رضی الله عنها وایي چې کله هغه د حجاب آیاتونه نازل شول، نو د هغې په اړه باندې وایي ویرحم الله نساء المهاجرات، الله دې د مهاجراتو په ښځو باندې رحم وکړي. غالبا چې د مهاجرات لفظ ده که د انصار لفظ ده، خو په هغوی باندې الله رحم وکړي چې کله د حجاب آیاتونه نازل شول خپل ټیکري هغه کړه فغطین به وجوههن، خپل مخونه یې پرې پټ کړل.
له دې نه ښه واضحه ده بله چې مخ په حجاب کې ده. ډېره مننه کوم مولوي صاحب، وخت کم دی، هېوادوال ته څه وایي لرئ، پیغام مو څه دی؟ له هېوادوالو ته پیغام دا ده چې د غرب او د هغو خلکو چې غرب ته تښتېدلي د هغو په خبرو باندې دې نه غلطېږي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر کله هم د یو مسلمان تحقیر او توهین نه غواړي، بلکې موږ هڅه کوو چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې په هغه توګه باندې ژوند وکړي چې د دنیا یې د آخرت د نجات او د فلاح سبب وګرځي، په دغه توګه باندې ژوند وکړي. نو زموږ هدف په ټولنه کې د خدای د احکامو تطبیق ده، نور مو هیڅ هدف نشته، هیڅ د ویره نه لري بلکې همکاري دي. ډېره مننه کوم مولوي صاحب محمد صادق عاقب چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. قدرمنو لیدونکو له تاسو